ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة دي زینا دا یو بل باب دی بل مسله دا په دې باب کې با سلور مثال بیان شي او سلور مثال او د دې باب مثال دی انفاق فی سبیل الله سره د آیات کې انفاق فی سبیل الله نو څوک د الله په لار کې خرچې کوي او څوک د شیطان په لار کې کوي د غیر الله په لار کې نو دو مثال به د هغه چا بیان شي فی سبیل الله یعنی د الله په لار کې او خرچې کوي او بیا به دو مثالونه د هغه چا بیان شي چې منفقین فی غیر سبیل الله د الله په لار کې نه خیرات کوي بلکې د الله تعالی نه بغیر په بل لار کې خیرات کوي نو دو به د نیکانو خلکو مثالونه دو به د بدانو خلکو مثال سره مثال شو او وسره په دې باب کې با الله رب العالمین د انفاق فی سبیل الله شرایط بیان کی د الله په لار کې خیرات کوو نو کوم شرطونه ول پکار دي اسنه چې مون خیراتونه کوو او هغه نه قبلې خپل مالم اسې دوړه کیږي نو ډېر خپل باب دی د سبق یو باب دی خپل آیاتونه دي د په غور اوردل پکار دي ځکه دا زکات او خیرات دا زمونږ د ایمان یو حصہ ده او زمونږ په دین کې مستقل یو باب دی چې دا شرطونه ذهن کې پراته اسنه چې خیراتونه هغه برباد نشي الله ولا تبطلوا صدقاتکم خپل خیراتونه ما باطلوي چې خیراتونه محفوظ شي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لدا هغه چې منفق فی سبیل الله د الله په لار کې دی او ورپسې په 265 کې بیا بل مثال روان دی په دې آیت کې چې کوم مثال دی هغه د هغه منفق دی او هغه خرچ کوونکی دی چې دا کله مال ورکړي نو په دې کې درې شرطونه دي درې یو شرط دا چې دا مسلمان دی ودا الذين نه مراد دي مسلمانان عام کافر ته مراد نه دي دویم نمبر دا چې دا انفاق د رسول الله په طریقه باندې ورکړي ځکه فی سبیل الله وسره غلې دی فی سبیل الله او فی سبیل الله هغه چې د الله په لار کې نه الله لار پیغمبر متخذ الله او دریم نمبر پکې شرط دار چې دا په اخلاص باندې په اخلاص خالص د الله د رضا لپاره دا درې شرطونه چې وکړل ملاو شو مؤمنم دی د پیغمبر په طریقه باندې مو کو اخلاص پکې دی د اخلاص الله تعالی مثال وایي مثال حاصل وره لکه یو ذمہدار دی او دا وتره ته په انتظار دی چې کله باران کیږي یا کله به د خپل پټیو په کوم د سینو د نیر په دی وبو باندې نو چې کله خو وتره وشي او موسم بالکل برابر دی او دا ذمہدار په دی باندې کوشي چې اوس د کر وخت راغی نو بیا یو خپل براوالي او پټی د لار شو وړي او غنم پکې وکړي وربشي جوار پکې وکړي چې کله وکړل ظاهر خبره ده چې موسم برابر دی پټی کې وتره ده او به برابر دي نو دا فصل چې کله غټ شي نو دا یو دانه بیا چې راوچت شي یو ډنډر وکی نو دا یو ډنډر بیا وږي ونیسي وږي او په یو وږي کې بیا سل دانی وی سل دانی نو دا چې کله ورې وو د چې یو دانه راکړې ور دا غینه وسو وشولې چې دوی نو سوار لسو ته وشوي درې وی یو شو ته وشوي سلور وینو اتیش سو ته وشوي په دې انداز باندې بیا ځه او د یوې دانې نه الله تعالی وسو دانی ورکړي الله والله يضاعف لمن يشاء دا خو دې په یو کې خو د سر په دې کې خو ځان په یو کې د سر نه بلکې د 500 د شپږ سو په اندازه کې په دې کې بیا دانی نو بیا چې یو کې وو ونیسي یو دانه وو ونیسي په دې کې بیا د سلور زرو 500 پورې دانی وو زرو پورې معلومه دا شو چې کله یو سړی یو روپۍ د الله په لار کې ورکی نو الله ومن جاء بالحسنه فله 10 امثالها الله په لاس بدلی بیا چې دا روپۍ اخلاص په قسمه زیات په jihad کې ورکی فی سبیل الله نو jihad ته نو نبی رسول الله یو روپۍ الله په وسو باندې بیا بدلی یو روپۍ الله تعالی په سبب دی په وسو باندې او دویم دا چې ودا روپۍ د الله په لار کې اخلاص پکې نورم زیاتی بیا یو بیا په وسره باندې بدلی یی په ځان باندې په jihad کې ولګي نو خبره د اخلاص دا څومره چې اخلاص زیاتیږي تمره اجر زیاتیږي مثل الذين مثال لا خلقوا مثل صدقات الذين مثال لا خلقوا صدقوا ينفقون اموالهم شف المال خرج کوي في سبيل الله الله بلار کې كمثل حبه پشانتی د مثال دی وی دانه ده انبتت چراسرون کی دا دانا سبع سنابلا وہ وگی سنابل جمع د سنبلتون د سنابل فی کل سنبلت فهر یو وگی کمیت حبت سلدانی وی د یو نو سو جوړ شول والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاده کوي په ثواب کې لمن دا چا د پاره یشاء چې غواړي الله اضافه کوي یضاعف من اضافه کوي دو چنګي ثواب چا د پاره یشاء چې الله غواړي والله تعالی واسع علیم برا رحمت ولدی علیم کو ہے نو د دې آیتنا یو منفق فی سبیل الله مثال بیان شو
دویم پکې د انفاق لومبه شرط غټ بیان شو اخلاص فی سبیل الله دی ينفقوا لهم أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا وسو دا غزور مثال له دا الذين دا مخکینی الذين بدل له الذين دا منفقين خلق دا ينفقون أموالهم چې مالونه خپل خرج کوي په سبيل الله د الله په لار کې ثم بیا لا يتبعون لا فاغه سبسي انفقوا چې خرج کړی دي سي خرج کړی دي پیسې منن د دویم شرط شو مخکې شرط اخلاص دویم منن دویم شرط ولا اذن دریم شرط د دې څخه پورې درې شرطونه د انفاق په سبیل الله لپاره بیان شو چې د ایمان او د اتباع سره اخلاص دویم نمبر باطل بنئ دریم نمبر دا تکلیف ورنه ورکې ثم لا يتبعون بیا نور پسې کوي ما انفقوا چې خرج کړی دي منن باطل من منفق علیتا خپل خیرات یادول یاد دي پلاني وخت کې ستا سره دومره تعاون کړو داس باطل بنکې بس باطل باندې بیا خیرات ختمي ولا اذن ولا تکلیف نو من وی دې ته ویل کېږي چې هغه منفق علیتا چاره ورکړي هغه ته یاد کی او اذن دې ته وی چې هغه ته یاد نه کې بل چا ته یاد کی خیراتو کې خلکو ته پلاني له دومره پیسې ورکړي یو تشریح دا دویم نمبر او دا د چې منفق علی په دې نه خوشاليږي او چې چاته پته نه ویلګل خو دویم معنا دا چې تا ولا خیرات ورکو خود دې نو ورستو دا غنه خدمتونه علی بیا چې دا مې درکو خو بیا چې زمون کړه په بلو زمون تر شلو هم خادیوا بیا بدري ورځي کومړي کې ماته ولاړې نو اصل دا خیرات ونشو دې معنا دا بیا علماء ویلي دي چې دا باطل چې دې باطل دا د نفاق نه خد نفاق دا منافقت دی سوچ باطل کې دا منافقت دی او دا عذاب چې دا عذاب د دې تعلق د ریا سره دی ریا نو ریا او منافقت دا دواړه د انسان اعمال ختمي لهم اجرهم د دې لپاره اجر دي چې دا شرطونه پکې نه الله لهم اجرهم د دې لپاره اجر دي عند ربهم د دې رب سره ولا خوف عليهم نبير يبدي باندې ولا هم يحزنون نبدي غم جنوي يرو بني د الله د عذابنا ولا هم يحزنون بغم کوي چې مال په دنیا کې خرج کړي دي مونږ ته الله فائدہ را لګي او معروف ومغفرة او معروف نیک خبره کول کلی خبره کول نیک وینا کول او معروف نیک وینا کول ومغفرة او بخنه کول خیر دا ډېر غوړه عمل دی من صدقه او ډېر غوړه شه من صدقه دا خیرات نه یتبعها چور پسې شي په خیرات پسې اذن تکلیف او اذن د یتبعو لپاره فاعل دی الله وی قول معروف او مغفرت دا خیرات نه ډېر غوړه دي چې پیسې دې ورکړلې او بیا به کې من ازار راغل قول معروف دا سوالګر دوه قسمه کله په سوال کې تشدد کوي او کله تشدد نه کوي کله راشي ته راکته معاف کا نو هغه روان چې تشدد اډونه کوي او بل چې ته نشته را سره هغه بیا راته وشي ته نشته بیا راته وشي دا تشدد کوي لہذا الله دې سائل د دوانو حالو خیال وساتي د تشدد د دوران خیال هم وساته او د عدم تشدد لحاظ هم وساته نو قول معروف لګي د عدم تشدد د سائل سره که تشدد د سنه کو نو بس معروف خبره کوه نیک وینا معنا معاف بس دا پر د تشدد چې نه کوي او چې کله یا مو د سموایا مغفرت بخنه وتوکا زکه تا ته وو چې مړه تمره مالدار سره یو ټکور 40 روپۍ نشو ورکولې یا کله کې ورګي په تمره ډېرې پیسې د 30 روپۍ لماره راکې نو مغفرت خیر دې صبر وکوي بخا دا کمقل سره دې نه کوي دا کمقل نه دی او خیال د سوال کولې دا کمقل له لحاظ بخنه وتوکا دایمه نو قول معروف د مطالبه په دوران کې او مغفرت د مبالغه په دوران کې دایمه دین علاوه یو بل معنا ولا مو کړه دا ډېر کلی معنا ده چې قول معروف دې ته ویل کېږي کستا سره نه نو معروف خبر وسوکه وعده وسره وکړه چې په لحاظ نشتا ځکه مونږ چې ته ترشل وکړو نو بیا راشه غنم بدل درکما چې ما تنخواه مثلا تعالی په تنخواه کې پیسې درکما یا د زکات په میاشتې په زکات درکم دې ته قول معروف ویل کېږي او مغفرت دې ته ویل کېږي چې د حال بیا پټ وساته مغفرت دا چې حال پټ وساته تاول ورکړو نو خلق ته بیانوا ځکه اوس بیا راغلي دي چې په اذن او آزاد دي چې خلق ته بیانې دای معنا شو والله غنی حلیم الله غنی دې به حاجت لري حلیم نو صابر دې یا ایها الذين امنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والاذى
دا اوس قانون د انفاق فی سبیل الله دی چې مسلمانانو من آزاد کو شرطونه بیان شو خپل مالونه د من آزاد تاسو بچ کړئ یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو لا تبطلوا مبربادوی صدقاتکم خپل خیراتنا بالمن فسباتل باندې والاذى او تکلیف باندې کلذی اوس دا اول نمبر مثال دا چا دی چې هغه انفاق د الله په لار کې نه کوي بلکې په غیر سبیل الله کې د الله په لار کې نه ور کوي پیسې ور کوي خو مقصد یې بل دی دا مثال الله باندې لکه یو پاره کې څه ریاکاری نو ریاکاری مخکې ویل شو من او آزاد ریاکاری سره تعلق ساتي مشابه ریاکاری سره ریاکاری صدقه الله نه قبلې چا چې ریا وکړه دا خیرات الله نه قبلې نو الله د ریاکار سړي د انفاق مثال بیانوي او ریاکار څوک دی نو دا کافر ریاکار دی دلته اصل کې علما وایي دا کافر مثال دی ځکه مسلمان یې ریاکار نشي کېدی که ریاکار دا یا منافق یا کافر مسلمان نشي کېدی خدا د منافق او د کافر مثال دی ګورو الله وایي د ریا د پاره چې یو سړی خپل پیسې لګوي او په الله او آخرت باندې ایمان نه راوړي د دې مثال دی د صفوان څه ته وایي صفوان ویل کېږي الحجر الاملس اوار مین کاڼي ته وایي یو غټ لوی کاڼی دی او علیه ترابن په دې کمر د پاسه خاور پرته ده اتفاقا چا کور جوړ کړی دی او په دې کمر باندې خاورې اچولې دي او یا داسې دا سیلاب چې کله راشي د یو ځای نه بل ځای د خاورې راوړي د سیند په غاړه باندې اوار کاڼی دی او هلته د خاور لاړه دی یو تح پې داسې تح پې جوړ شو او خاوره پې کېښودلې شوله نو بیا داسې وشوله چې څه ټیم باران راغی تیز باران وشو خو مزیدار سمه وخره پکې جوړه شوله باران چې کله راغی نو په دې باندې د پاسه ښکلې شینکي راوختل ځکه په دې باندې مرغۍ کېني یا خلک دغه ځای کې خوراک وکړي تخم مخم پکې دی یا سیلاب تخم راوړو د دې کاڼي د پاسه خاوره ده او د خاورې د پاسه مزیدار فصل وشو غنم پکې وشي ګیاګانې پکې راوخېږي دا مکایان پکې راوخېږي قسم یا پکې ګلونه راوخېږي ډېر مزیداري ځکه د کاڼي د پاسه ښکلې بوټي خلکو ډېر خوند ورکوي نو هر سړی تماشې له ځي او ډېر خوند ورکوي چې ګوره د کاڼي د پاسه شینکي شوي دي او که سبا په دې باندې سم تیز باران وشو تیز باران دا تیز باران به څه وکړي دا به د دې کاڼي د تحت رسي چې رسي به دا خاوره به ورو ورو ځان څه وړي اخر به دا مکمل اوار پرېږدي وایي دغه مثال د ریاکار دی چې دا خو خیراتونه کوي ریاګانې کوي او ریاکار سړی دی د خیال خدا دی چې زه قیامت کې به الله مله ډېر لوی اجر راکړي خو کله چې قیامت ته لاړ شي دا به ګوري د ده عملنامه داسې خالي پرته وي لکه څنګه چې دا کاڼی خالي پروت دی ولې ځکه د ټولو ریاکاري کړې وه د هغه کاڼي نه چې باران دا خاوره وړې وه ریاکاري د ده هغه ټول ثوابونه ختم کړي دا نور څه میلاو نه شو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا دی معنا شوه کالذی دا غچا پشان دی دا ينفقوا ماله چې خپل مال خرج کوي رعاء الناس د پاره د خودلو خلقو ته د پاره د رعاء الناس لاجل رعاء الناس د خلقو د خودلو لپاره ولا يؤمن بالله ایمان په الله راوړي ایمان په الله نه راوړي ول یوم الاخر او اخر ورځ باندې ایمان نه کمثل صفوان پشان دي مثال د اوار غټکانی دی علیه ترابن د دې صفوان د پاسه خاور پرته دا فاسوابه وابلن ورسیږي د خاورې توابل تیز باران فترکه پرېږدي د لاس ولدن بالکل اوار لا يقدرون وزن لري دا خلق علی شیء په اس قسم ثواب باندې علی ثواب شي مما کسبوا د خپل عملنا والله تعالی لا يهدي ثواب نور کوي القوم الكافرين کافر قوم لرا ثواب نور کوي په دې آیت کې په دې مثال کې یو د صفوان مثال راغی یو د تراب ذکر راغی بل د وابل راغی بل د سولدن ذکر راغی سلور خبرې دي پکې وای د صفوان مثال د کافر شو کافر چې د صفوان دی سخت زړی دی سخت تراب د تراب د مثال او د دې مثال د انفاق چې د کم انفاق کړی د خاور شو او وابل چې پراغه تیز باران د دینه مراد دی ازن او کفر چې تکلیف ورکو او د کفر کو او د سولدن د دې معنا دا چې بالکل املسن او اوار د دې معنا دا حال د قیامت چې په قیامت کې مکمل طور باندې د دغه ثوابونه ختم شي او بندا چې دا خاور ورال او دا کانې پټ کو د دې مطلب هم دا دی چې کوپر پټ ساتي لکه څنګه چې خاور دا کانې پټ ساتي نو الله تعالی په قیامت پر ورځ باندې دا عمل برباد کی دای معنا شو تشبیه د مفرد سره داسې شو ومثل اموالهم
ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة. دو مثال بیان شو. اوس دریم مثال دا غي چا دی چې دا د الله په لار کې خیرات کوي او ورسره سلورم شرط هم بیان شي. یو سلورم او پنځم مخکې درې شرطونه بیان دي: پاک اخلاص، من زباتل نه، اذن تکلیف ورکول نه. لاندې په دې آیت کې به دوه شرطونه اوس نور راشي، سلورم او پنځم. سلورم نمبر دی ابتغاء مرضات الله، چې څه کارم کې د الله د رضا لپاره. او پنځم شرط دا دی تثبیت من انفسهم، چې دا وته د زړه په کلکوالي باندې عمل کې په تثبیت باندې. خدای پنځه شرطونه شو. ومثل الذين مثال لغي خلق ينفقون اموالهم، چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، د پاره د ټولو د الله د ثواب او د الله د رضا، وتثبيتا من انفسهم، او پکلکوالی باندې د خپل زړونو، وتثبيتا پکلکوالی باندې من انفسهم د خپل زړونو، د زړونو پکلکوالی. تثبیت معنی دا ده علماء کړی دا هو عدم الرجوع فيما انفقا، چې څه خرج کړی دی واپس نه غواړي، یو تثبیت دی. دویم نمبر تثبیت دا دی چې دا مال زکه ورکوي چې زړه مضبوط دی او دا ورته پته چې زه څور کوم الله به اجر راکړي، دا معنا ده. او بل دا چې تثبیت دی ته ویل کېږي چې دا کم خیرات کوي نو زړه په اړوکه ته پورته نه دی چې زما سره ختم شي، نه بس الله حکم دی دې تثبیت ویل کېږي. دا مثال الله بیانوي. وس وای کوم سره چې الله په لار کې په دې دوه شرطونو باندې کار کوي، د الله رضا او تثبیت من قلوب. دې مثال لسه لکه یو باغ دی، جنت باغ ته ویل کی، او بیربوتن پلوړ زمکه باندې دی، لوړ ځای باندې اوچت ځای دی، باغ دی په اوچت ځای باندې دی، زمکه برابر ده، لوړم ده، او دا زمیندار خیال ساتي. الله یو باران وشو وابل تیز باران، نو د دې باغ چې پروس کال څونه پیداوار دا غینه به دوچن ورکړي، او بیا الله به پرس کا اسې پښم وشو وړو کې دا شبنم او پرخ مرخه وشو لپی لکشن باران په وشو، نو الله وی دا ولهم کافی دی، یعنی بیا ولهم مستن صبر لکې. د هغه باغ نه خدای چې کم باغ پکند کې دی. ګوره دلته الله د جنت او د باغ مثال بیانای، وجدا برګره پوتن په لوړ ځای باندې دی. وجدا دا تاسو به کتلی کم باغ چې بیخي په یخ کې وی او پکند کې وی، د دې بوټه ام کمزوري زیړی پانه مزیدار نه، اول کم میوه چې هغه ډېر کمزوري وړوکی ځکه په دې باندې مناسب د زید تعلیف عمل پکې صحیح نه شي. کم بوټه چې دا په لوړ ځای باندې وي د نور رڼا او صحیح ملاويږي، وو ته صحیح ملاويږي، د زید تعلیف عمل په دې کې بالکل مناسب کیږي. چې مناسب کیږي لہذا د دې پیداوار په بیا اضافي بوټه مزیداری، پانه مزیداری، او د دې چې کم میوه دا هغه ډېر خولي. نو الله وی ګورا چې باران تیز وشو نو پیداوار ډېر دی، او که باران کم وشو نو بیا به هم دله فائدہ ورکړي. نو مثال دا شو ګورا دلته ګورا د وابل ذکر وشو او د تول د وړوکی باران د نری باران ذکر وشو. نو مخکې ګورا الله وی که تیز باران وشو نو بیا پیداوار دوچن دی، نو که مخکې دوه شرطونه پکې وو ابتغاء د مرضات الله او تثبیت من انفسهم، نو بیا په دې خیرات کې اجر ډېر زیات دی. ګورا خبر د انفاق په سبیل الله ده، نو که دو شرطونه پکې وو د الله رضا پکې ده او تثبیت هم پکې ده، به مثال د وابل ده بیا پیداوار ډېری، او که یو شرط پکې او بل پکې نه نو به مثال د تول ده بیا لګا دا بلک پیداوار کوي. یو مثال لري دا. دوی مقصد علماء دا بیان کړی دی چې د وابل او دارنګه د تول معنا دا چې کله به یو سړی ډېر خیرات کوي او کله به لږ خیرات کوي. ډېر خیرات کوي دا مثال دا چې د پیداوار ډول شو، او چې لږ خیرات کوي مثال دا د تول شو. کمثل جنت فشانتی د مثال د باغ دی، جنت محفوظ د جنت استتار په معنا پټ دی، بربوتن پلوړ باندې ربوا المکان المرتفع. خدا ربو غره غر ته نه ویل کیږي، دیو جن ځان تکلل د ربینا غر راځي بغیر کې بوټی نه کیږي. د دې نه مراد دی المکان المرتفع ارتفاعا يسير، چې لګو چت دی. لګو چت مطلب دا چې پکند کې نه دی، دای معنا ده. خجی اسوابها وابل ورسدو دی باغ فآتت نور کو دی باران دیس مکی او دی باغ اکلا پل پیداوار سوی فین دوچن نسنا چکم پربو بانی ندے نو دا داغین دوچن دی پربو کی لگ دل تڑبل فیلم یوسیب وابلن کو ونرسدو دیس مکی تا وابلن باران تیز فتولن بیاولا ما شکی باران کردے لگ باران کردے نرے باران تول منا المطور الصغیر منا عبداللہ ابن عباس کردہ والله بما تعملون بصير. الله تعالی تاسو عمل د ګوري عمل باندې نظر کوي.
ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب. دا اوس اصلورم نمبر مثال دی چې او دویم نمبر دا هغه چې دا الله تعالی کې خیرات نه کوي د غیر الله تعالی کې کوي. مال سو مثال دی دا اخري نمبر دی. دې مثال حاصل لري یو سړی دی باغ دی په دې کې دوه قسمه بوټي دي کجورا او انګور او دواړه قیمتي سيزونه دي او بل دا چې دومره خپل باغ دی چې وبې کې بیگ دا څنګه چې د بار نه بول لازم بیگ به کې دنه نو هر وخت وب ملوي او یوازې دا نه دي دا کجورا او دا انګور دا به کې هغه بنیادی دي او له فيها من كل ثمرات نورم ډېر به پکې دي یعنی لوچه پکې دا شلدالو پکې دي ام پکې دي او نور سيزونه پکې دي. دا سره ورته تاویګ را تاویګ چې زسکل خیر ډېر غټ آمدن وي ډېر پیسې بو غټما قرضونه پکې ورکما کور به جوړ کما د بچودونو پکې بو کما خپل علاج بو کما. په دې دوران کې یو مشکل دار چې اصحابه الکبرو سره بوډا دي چې بوډا دی نو دا هم سوچ کې چیرې دا خود شپې څوکیداری پکار دا کغله راځي دا خزانه شمتلې نه بیا خلک وځي بچی مشتن الله وله ذریه ضعفا بچی هم کمزوري ماشومان دي دا ډېر زیات پیر کې دي هر ورځ وسره غم دي هر شپه وسره غم دي اسنه چې باغ چا شو کولای نه او بل چې باغ شو کوم دا به یوازې سم شو کوم بچی به کمزوري دي سوګران ونه تختی چیرته په دې غم کې دي یو ورځ راغی د باغ تماشې لا چې وې کته نو په دې باندې ور لګېدلې دي او ارسي ول ختم کړی دي هر څو نه میويشتا نه هغه بوټشتا ټول هر څه ول ختم کړی دي هر څو دا به څومره زیات خپای څومره زیات خپای. نو په دې ځکه دا مثال الله د چا بیان کړی دی نو ابن جرير طبري امام المفسرین او حافظ عماد الدین ابن کثیر ترجیح دی لور کړی دا چې دا مثال ریاکار دی دا ریاکار مثال ریاکار ریاکار سړي هم د عمل له چې ریاکار ددو نخیل او عناب انګورم دی او کجوریم دی یعنی غټ غټ اعمال دي حجنم کوي منزنم کوي jihad لفظ غټ غټ اعمال کوي ایواز دانو له فیها من کل الثمرات ورسره ورسره خیراتونه کوي ذکر کوي روجي نسی د خلکو سره تعاون کوي نورم ډېر نیک اعمال دي خو سره ریاکار دی چې ریاکار دی نو اصحابه الکبر نه مراد څه دی د اصحابه الکبر نه مراد د قیامت حال دی چې دا سره په قیامت شکل راغی او قیامت تورغه د الله دربار لا نو ولهو ذریه ضعفا دا اولاد چې هغه کمزور دي څه مطلب د په مان باندې سلګي دي ډاکې په لګېدلې څنګه ډاکې په لګېدلې ډاکې پیدا لګېدلې دي چاریار لګېدلې دا ټول اعمال ختم کړې دي نو اصحاب اعصار فی نار دور نو مراد غریاکاری دا لہذا هر څه ختم شو دې وجه نه دریا نه ځان ساتل پکار دي ځکه دومره نیک اعمال کړې دي لیکن الله تعالی ولا ټول هر څه ختم یو معنا دا چې دا آیت په دې کې چې کوم مثال له دا مثال د ریاکار سره دی. دویم نمبر د دې مثال حاصل په یو حدیث کې راغلی دی چې یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه راووتو حضرت عمر رضی الله عنه وی صحابه کرام ته ویل چې تاسو کې څوک د دې آیت په مقصد باندې پوهیږي ایود احدکم ان تكون له جنه وې دې ملګرو ویل چې الله او رسوله اعلم الله رسول ته پته راوي حضرت عمر لقار ورغی چې دا خبره پرې دی یا وی پوهیږي یا نه پوهیږي دا ورته دې څه مطلب چې الله رسول پوهیږي رسول کوس نشه چې عامه مسله بیان یا وی پوهیږي یا نه پوهیږي عبد الله ابن عباس ول زما دې بار کې خیال شته اډو خیال بل څه وي پکې وې زو یا مطلب دې مطلب دا دی چې اوسړ ډیر مالدار دی او ډیر زیات آمدن ورله شوی دی او دا مسلسل نیک اعمال کوي خیراتونه کوي نور نیک اعمال مسره کوي خو د قیامت وخت ولکل راشي د قیامت حال راشي د ټول اعمال د سکړي چې دي کې وریایي دکاوه وي نو الله تعالی ورله په دې باندې اړو ثواب ورنکي نو حضرت عمر فاروق صاحب د تصدیق کو چې او استاد خبره ټیک ده نو دا د آیت تشریح ولا آیا وتوایا وخی احدکم یو کس بتاسو کې ان تكون چشید له د جنت یوبا من نخیل دا کجرو واعناب دا انګورو تجری چې چلیږي من تحت حلان دینا الانهار نهرنا څه مطلب نفلی صدقیم کيو فرضیم کيو دا جاری دي اعمال جاری دي د نخیل او اعناب نه مراد دي نفلی او فرضی کارونه نخیل او اعناب نفلی کارونه کيو فرضیم کوي او تحت الانهار معنا دا چې دا اعمال جاری دي مسلسل کوي دویم دا یوازې دا نفلی صدقې نه دي او نه فرض دي بلکې له فيها من كل ثمرات نظر بار په دې باغ کې هر قسم میوې دي نور هم نیک اعمال دي واصحابه الكبر ورسېدو ته بډاواله
حال د قیامت پر راغې وله ذریه ضعفاء او د اولاد د ماشومان دی بچي ذریه بچي دی ضعفاء کمزوري یعنی مالونه نور خلق خړل غصب پر راغې غلات وشولاړه کې دی وشولې وله ذریه ضعفاء د بچي دی کمزوري څه مطلب خپل باندې هم اعمال تباري بچي کمزوري دي یعنی د شانه پس دعاګانې نشتا شانه په دعاګانې نشتا او بل چې صدقې جاریه نشته سره خپل عمل کمزوري خو بچي وي او بچي نه کان یا چې نه اعمال کې د بلار پکې زید بچي کمزوري دي د دعاګانې نه کوي د پکار باندې راځي فاسوابها اسوار نو رسیدو دي ته اسوار تیز سیلې تیز باد تیز نه چوڑول نو چوڑ کول والا نه چوڑون کې هوا او رسید الله یعنی ریاکاری دا کی وہ اور دے فاحترقت وسوسی دار سو وسوسی کذالک دا شان یبین اللہ لکم الآیات اللہ بیان استاد پر آیتنا لعلکم در پر جتا سو تفکرون سوچ بھی کرو گئی